دا ځل د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زمبابوې کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې په وروستۍ شل اوریزه لوبه کې توپ اچونه ترسره کوي. د نن سیالۍ ټاس افغان لوبډلمشر راشد خان وګټي چې په خپله د توپ اچونې پریکړه وکړه. ګورو چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په وروستۍ سیالۍ کې د زمبابوې لوبډلې سره څنګه سیالۍ ترسره کوي. په دغه لوبلړۍ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې هم یوه سیالۍ ګټلې ده او زمبابوې لوبډلې هم یوه سیالۍ ګټلې ده. دا درېیم ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان د لوبې ټاس ګټي چې په دوه سیالیو کې د توپ ونې پریکړه وکړله خو نن یې د توپ اچونې پریکړه وکړه. ګورو چې د زمبابوې لوبډله په څونو منډو کې راټولوي. خدای دې وکړي چې د نن سیالۍ یو ځل بیا افغانستان لوبډله وګټي. که د نن سیالۍ افغان لوبډله وګټي نو سیریز به افغان لوبډله وګټي، که زمبابوې ګټي نو سیریز به د زمبابوې لوبډلې په ګټه پای ته ورسیږي.